سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن د خیره په اتم ټولګي کې زموږ عنوان چې دی هغه د فیثاغورس قضیې ته رسېدل دي. مخکې لږې ستاسو فیثاغورس قضیه زده کړئ. تاسو لومړی باید قایم الزاویه مثلث وپېژنئ. د قایم الزاویه مثلث په زده کړې سره تاسو کولی شئ بیا د فیثاغورس قضیه په اسانۍ سره زده کړئ. نو ګورئ، قایم الزاویه مثلث چې دی په اووم صنف کې موږ تعریف کړی دی. قایم الزاویه مثلث څه شي؟ قایم الزاویه مثلث کوم مثلث ته ویل کیږي؟ قایم الزاویه مثلث هغه مثلث ته ویل کیږي چې یوه زاویه پکښې قایمه معنا 90 درجې وي او دوې نور زاویې حده معنا د 90 څخه کوچنۍ وي. داسې زاویې چې داسې مثلث چې یوه زاویه قایمه وي او دوې نور زاویې حده معنا د 90 څخه کوچنۍ وي، داسې ته وایي قایم الزاویه مثلث. دا خو قایم الزاویه مثلث پیژندنه سول. خبره په دې کې ده چې فیثاغورس په دې کې دوه شیان یادوي. هغه دوه شیان باید موږ وپیژنو. کوم دوه شیان؟ یو ته وایي د مثلث وتر. تاسو د مثلث وتر دلته څنګه پیژنئ چې د مثلث وتر کوم خط ته ویل کیږي؟ دا د بي سي خط ته ویل کیږي، دا د اي بي خط ته ویل کیږي، دا د اي سي خط یا سي اي خط ته ویل کیږي. دا نوم اخیستنه که سي اي وایه، که اي سي وایه، که سي بي وایه، که بي سي وایه، فرق نه ورکوي. خو خبره دا ده چې تاسو په دې مثلث کې وتر خط کوم خط دی؟ همیشه د مثلث وتر خط هغه خط ته ویل کیږي چې د قایمې زاویې په مقابل کې واقع وي. مقابل یعنی په مخامخ واقع وي. نو اوس تاسو خپل راته وښایاست چې په دې کې وتر کوم خط ته ویل کیږي. نو خو دا قایمه زاویه ده، دا نو د قایمې زاویې معنا ورکوي. نو د په مخامخ کې دا خط دی، دا خط موږ نوم ورکړ دی اي سي. نو د اي سي خط د مثلث څه دی؟ وتر دی. د فیثاغورس په قضیه کې زموږ وتر پکارېږي، ځکه زه تاسو ته اول وتر در پیژنم. که چا درته ویل چې په دغه مثلث کې موږ ته وتر وښایه، وتر په دې کې وایي کوم خط دی؟ په دغه دا یو قایم الزاویه مثلث فرض کړئ، دا یو قایم الزاویه مثلث فرض کړئ، دا د قایم زاویې معنا ورکوي. دغه علامه تاسو وایي په دې مثلث کې وتر په نښه کوي. وتر خو موږ ویلی وو، وتر خو هغه خط ته ویل کیږي چې د قایمې زاویې په مقابل واقع وي. قایمه زاویه مې پیدا کړه چې دا ده، د دې په مقابل کې دا خط واقع دی، دا مخامخ دی، دا خط چې دی بي سي دی. نو په دې مثلث کې بیا د بي سي خط چې دی چې دی وتر دی. همیشه وتر کوم خط ته ویل کیږي چې د قایمې زاویې په مقابل کې واقع وي. اي ار فی. نو تاسو وګورئ چې د قایمې زاویه پیدا کړئ. د قایمې زاویې په مخامخ کې چې دی دا خط دی، دا خط په څه نامه دی؟ اي فی. نو په دې مثلث کې بیا وتر څه شي سو؟ اي فی خط. نو همیشه د قایمې زاویې مقابل خط د مثلث څه ویل کیږي؟ وتر ویل کیږي. نو وتر چې تاسو پیژنئ، قایمې زاویه پیدا کړئ، د قایمې زاویې په مقابل کې چې کوم خط واقع وي یا پروت وي، بس هغه خط د مثلث څه ویل کیږي؟ وتر ویل کیږي. او بیا د قایمې زاویې د عضلو ته قایمې اضلاع وایي. د قایمې زاویې د قایمې زاویې دې عضلې ته قایمې اضلاع وایي. یعنی اي ار او ار پی دا قایمې ضلع دي، او اي پی چې د قایمې ځای په مقابل کې واقع ده، دې ته وتر ویل کیږي. دلته وتر چې دی بي سي دی او اي بي ضلع او اي سي ضلع قایمې ضلع دي. دلته وتر چې دی اي سي دی او قایمې ضلع بیا اي بي او بي سي چې ده هغه قایمې ضلع دي. کله چې تاسو وتر او قایمې ضلع وپېژنئ، د فیثاغورس قضیې تعریف اسانه جوړولی شئ. نو اوس د خیره زموږ عنوان راځو د فیثاغورس قضیې ته. نو راځم د خیره سره د فیثاغورس قضیه اوس تاسو کولی شئ برای په تعریف باندې ځان پوه کړئ. کله چې تاسو وتر او قایمې ضلع پیژندلي، قایم الزاویه مثلث کې چې تاسو وتر او قایمې ضلع پیژندلي، د فیثاغورس د قضیې په تعریف مبارک سره خلاصیږي. فیثاغورس قضیه. ګوره، فیثاغورس قضیې تعریف اول څنګه دی؟ که چا تاسو پوښتنه وکړه چې د فیثاغورس د قضیې تعریف ووایه، په هر قایم الزاویه مثلث کښې د قایمې زاویې مقابل خط یعنی وتر د وتر مربع وایي برابره ده د دوو نورو قایمو ضلعو د مربعګانو له مجموعې سره. ګورئ، زه یو شکل لیکم د قایم الزاویه مثلث. فرض کړه چې دا یو قایم الزاویه مثلث دی، اي بي سي.
دلته تاسو د فیثاغورس فرموله څنګه جوړوئ؟ هغه وایي د وتر مربع برابره ده په هر قایم الزاویه مثلث کې د وتر مربع برابره ده د دوو قایم ضلعو د مربعګانو له مجموعې سره. نو وتر څه شي دی؟ وتر خو د قایم ځای مخامخ AC دی. وایي د وتر خط چې وایي مربع کې وایي د دې مربع برابره ده د دې دوو نورو ضلعو د مربعګانو له مجموعې سره، یعنی AB خط مربع جمع دا بل BC خط مربع. د وتر د خط مربع یوازې برابره ده د دې دوو نورو مربعګانو د جمع سره. یا مثلا دا دی دلته دا سلامه ورکړي دا د قایمې زاویې معنا ورکوي، دا د قایمې زاویې معنا ورکوي. دلته زه وایم MNF په هر قایم الزاویه مثلث کښې د وتر مربع وایي برابر ده. فیثاغورس قضیې تعریف دی د وتر مربع برابره ده، یعنی NP خط وتر دی د NP د خط NP خط مربع برابره ده د دوو قایم ضلعو د مربعګانو له مجموعې سره، یعنی MN خط مربع جمع MP خط مربع. دا و د فیثاغورس قانون او فرموله. بیا تاسو کولی شئ پر دې باندې مثالونه حل کړئ. اوس مثلا څنګه موږ ته ووایي په کتاب کې مثالونه یې ورکړي دي، تاسو ته وایي په لاندې مثلث کښې نامعلومه ضلع په لاس راوړي. څنګه داسې وایي دا یو قایم الزاویه مثلث دی. په دغه قایم الزاویه مثلث کې دا د ABC په قایم الزاویه مثلث کښې دغه د ABC په قایم الزاویه مثلث کښې په دغه قایم الزاویه مثلث کښې وایي دا ضلع 3 ده، دا ضلع 4 ده، دا ضلع نامعلومه ده. نامعلومه یعنی X ده. دا X تاسو چې کوئ پیدا کړئ. دغه X چې موږ کله پیدا کوو نو څنګه پیدا کوو؟ خو موږ د فیثاغورس د قاعدې په اساس وایو چې د وتر مربع وتر یعنی AC خط یعنی AC خط مربع برابره ده د دوو نورو خطونو د مربعګانو له مجموعې سره. دوه نور خطونه AB یعنی AB خط مربع جمع بل خط BC خط مربع. AC خط مربع نه معلومه دی خپله AC خط مربع لیکو او AB خط مربع یعنی چې 3 مربع او BC خط مربع یعنی چې 4 مربع. یعنی تاسو چې اوس AC خط پیدا کوئ AC خط مربع مساوي کېږي 3 مربع نه او چې 4 مربع کوي 14. نو د AC د خط مربع برابریږي 14 او نه چې جمع کو دا کېږي 25. توان AC موږ غواړو مربع یې نه غواړو، نو توان د جذر په واسطه له منځه وړو. دواړه خواوې دا سره جذر نیسو، دا جذر توان اختصاریږي AC خط برابریږي د 25 په جذر سره چې 15 دی. نو د AC د خط اوږدوالی مو پیدا کړئ څو 15. نو په دغه ډول د قایم الزاویه مثلث کې نامعلومه ضلع د فیثاغورس د قضیې په اساس څه کوئ په لاس یې راوړي. نو دا مثال دی. کیدای شي یو بل مثال هم تاسو ته وښیم. مثلا تاسو ته وایي په دا مثلث کې دا ضلع 10 ده، دا ضلع مثلا 6 ده. وایي دا قاعده X معنا نامعلومه ده. خو موږ فرموله لیکلې ده چې د AC د خط مربع د دوو نورو خطونو د مربعګانو له مجموعې سره چې برابر وي. نو AC خط مربع معنا 10 مربع 10 مربع. AB خط مربع AB خط چې دی 6 یعنی 6 مربع او BC خط مربع چې دی X معنا نامعلومه دی یعنی X مربع. 10 مربع کو 10 ضرب 10 دا 100. 6 معنا مربع چې 6 ضرب 6 دا 14 او X مربع چې دی نامعلومه دی. اوس پخوا خو به داسې و عددونه به دواړه یوې خواته وه اړولې داسې دې خواته نه غوښتل. خو که چیرې X عدد یوې خواته یې نو له X سره چې کوم عدد یې هغه به له دې خوا څخه منفي کړي، یعنی منفي 14 مساوي په د X مربع یعنی نامعلومه مربع. نو تاسو چې له 100 څخه 14 کم کړئ، که چیرې تاسو له 100 څخه دغه 14 کم کړئ دا کېږي 4 مساوي کېږي په دغه X مربع. تاسو خو دونې ویلی دي چې توان د څه شي په واسطه له منځه وړو؟ د جذر په مرسته. دا د جذر په مرسته داسې لرې کوو، داسې دا مربع او جذر وړو نو باره د X قیمت مساوي کېږي د دغه X د دغه 4 جذر چې موږ ونیسو د 4 جذر چې موږ ونیسو د 4 جذر سوري 8. نو موږ د X قیمت پیدا کړئ چې سوري 8. په دغه ډول تاسو کولی شئ د فیثاغورس قضیه
هغه تعریف مې در وښوی او مثالونه یې تاسو حل کړي. له توجه څخه مو مننه.